یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی مونږ چې کله په حال خبره کوو نو کومه جمله چې په دا یا په دې باندې ختمیږي نو دا بالکل دا د تذکیر و تانیث سره تعلق ساتي د نرینه او ښځینه معاملې سره تعلق ساتي. زه تاسو ته مثال در کوم یوازې پښتانه نه بلکې ډیر خلک داسې دي ډیر اهل زبان داسې دي چې هغه خپله ژبه په صحیح توګه باندې نه وایي خامخا ترې پکې خطایانې کېږي هم دغسې د پښتنو نه ډېرې خطایانې کېږي په امروزه ژوند کې زه وینم په خپله باندې وینم بلکې په لیکونو کې ګورم چې دا غلطۍ کېږي. اوس زه د دې څو اشارې د دې د صحیح ویلو څو اشارې چې دغه زه د دې دوه درې شعرونو په ذریعه باندې تاسو ته کوم چې په هغې کې د خوشحال خان خټک یو شعر دی ځکه چې دا زموږ استادان دي زموږ مشران دي زموږ د ژبې محافظان پاتې شوي دي او موږ ته مثالونه پرېښي دي. زما ژبه نه ده اور ده ګزارونه د ټوپک کا. اوس وګورئ که نه زما ژبه نه ده اور ده نن سبا چې چا نه اورئ ابوی زما ژبه نه ده که چېرې فرض که نن سبا څوک دا شعر خپل جوړی نو وایي به چې زما ژبه نه ده اور دی. اوس دلته دا اور ده دا خوشحال خان خټک ولې لیکلی ده او دا ولې داسې په ګرائمر کې صحیح راځي د دې په هکله درته یوه مختصره خبره دا کوم چې زما ژبه نه ده اور ده. فرض که دا جمله چې کومه ده نو دا د ژبې په وجه باندې ده نو که چېرې فرض که دا اور د دې ځای نه دا اور ټکي موږ لرې کړو که نه نو دلته به شي چې زما ژبه ده زما ژبه ده دا اور پکې بیا په منځ کې راغی نو په دغه وجه باندې دلته به د جملې دا خاتمه چې ده نو دا به د دا یا د دې په حساب دا به د ژبه د دې ژبې په نسبت سره به دا د یا دې راځي. یو بل مثال تاسو ته در کوم زما ژوند یوه سلګۍ دی زما ژوند یوه سلګۍ دی دا یوه سلګۍ نعمت ده دا یوه سلګۍ خوږه ده. اوس وګورئ زما ژوند یوه سلګۍ دی. اوس که نن سبا اکثر کسان لیکي نو وایي به چې زما ژوند یوه سلګۍ ده نو که چېرې فرض که دې سره اوس دا ژوند نه وي نو سلګۍ ده دا بیا ټیکو خو که چېرې فرض کړه دې سره دا ژوند راشي نو دا یا د جملې د خاتمه کې چې کومه دا یا دې راځي د تذکیر و تانیث په حساب سره نو دا دلته د دې ژوند په نسبت باندې راغلی دی د دې نسبت د ژوند سره دی د دې آخري ټکي نه دی د دا یا دې نسبت چې دی دا د دې ژوند سره دی نه چې د سلګۍ سره. زما ژوند یوه سلګۍ دی دا صحیح دی زما ژوند دی سلګۍ ته لرې کا څه پاتې شو زما ژوند دی سلګۍ پکې منځ کې راله خو د دې د یا دې راوستو نسبت چې کوم دی نو دا د دې ژوند سره دی نو صحیح به څنګه شي زما ژوند یوه سلګۍ دی دا یوه سلګۍ نعمت ده. اوس وګورئ که نه نعمت دی رانغی نعمت ده راغی ولې چې دا یا دی نسبت دی ځای کې د سلګۍ سره دی دا جمله جوړه شوې د سلګۍ دپاره ده. نعمت خبره پکې وروستو راغلې ده دا یوه سلګۍ ده صحیح جمله شوه نعمت پکې په منځ کې راغی دا یوه سلګۍ نعمت ده دا صحیح شوه. اوس که چېرې فرض کې یو تن وایي چې دا یوه سلګۍ نعمت دی دا به غلطی دا یوه سلګۍ خوږه ده دا اوس ساده شوه ساده جمله ځکه چې دلته خوږه هم د مؤنث صفت دی او سلګۍ هم مؤنث ټکی دی نو په دغه وجه باندې هلته ده راغله نو صحیح تاسو یو وار دې ته بیا وګورئ د خوشحال خان خټک دې شعر ته زما ژبه نه د اور ده ګزارونه د ټوپک کا زما ژوند یوه سلګۍ دی دا یوه سلګۍ نعمت ده دا یوه سلګۍ خوږه ده. نو په دغه وجه باندې زما لیکوالو ملګرو
د دې خبرې به مونږ خیال ساتو چې د جملې خاتمه چې کومه په حال کې کیږي په دا یا په دې باندې، نو دا به مونږه د اولنی راغلی ټکي یا چې د کوم ټکي په وجه باندې دغه جمله جوړه ده په هغه حساب سره به کیږي. یعنی دا یا دې دا به د اولنی راغلی اسم سره تړلې خبره وي، د هغې په نسبت سره به راځي، په دې منځني سره به نه وي، یعنی په صفت وغیره به نه وي. امید دی چې څه خبره به مو ذهن ته راغلې وي.